السلام علیکم زما پښتنو ملګرو. امید لرم چې تاسو بخیر ټیک ټاک به خجی دا زم د کوټکس چې کم پارت 9 دی به تاسو زه ویلکم کوم. لږ معذرت غواړم چې دا لږ لیټ شو خو یار نورم ډیر دغه کې بیزوم ناغه وجه نه دا لږ لیټ شو. ټیک ته ځکه ما تاسو ویلو چې یار زما د ریډیمیډ کورس نشته خو مطلب هر ورځ بیا د ایډیټینګ کول او مطلب د ویډیو باندې ډیر زیات ټایم لګي نو دغه وجه نه. ټیک ته خجی ان شاء الله نن مونږه د پرایس سیکشن خه بقاعده آغاز کوو او دینه پس چې کوم دی مونږ د لږ اډوانس لیول خبرو لزو پرایس سیکشن باندې به باس کوو. د دینه مخکې چې کوم ویډیوز هغه ډېر ایزي وو د بګینرز لپاره چې مطلب کا هغوی خپل ټریډینګ سٹارټ کولی شي په انډیکیټرز په مدد سره. مطلب هغه لږ ډېر چې څه دغونه ما تاسو انشاءالله ښودلي دي. انشاءالله دینه پس به زه لږ اډوانس لیول ته ځم او کوشش به کوم چې د پرایس سیکشن څومره زما خپل علم دی نه به تاسو سره شیر کوم چې څومره ماله راځي نه به در سره شیر کوم ځکه ما خو په خپله دلته څه کورسونه مورسونه نه دي کړي خو چې څه مې زده کړي نو تاسو سره به یې شیر کوم. ټیک ده ښه جی نن به خبره کوو بالکل پیور پرایس سیکشن نو انډیکیټرز نتھنګ هېڅ په پکې هم نه. نو موږ نن د اولنۍ چې زموږ نن کوم پیټرن دی دا موږ نن خبره کوو د کنټینیویشن په پیټرن باندې. ټیک دا ایزي دی نو ځکه مې د اول نه دا ووایي چې هغه مطلب تاسو پرایس سیکشن باندې هم شروع کوئ ټریډینګ مطلب ایزي ده. ټیک ده نن به موږ خبره کوو د کنټینیویشن پیټرن. نو کنټینیویشن چې کوم پیټرن دی هغه ډېر ایزي دی نوم نه منه دغه کې زر د طریقه ښیم. کنټینیویشن پیټرن هغې ته وایي چې مطلب په یو سمت کې مارکیټ رواني او مطلب چې دوه کنزیکټیو کینډلې په یو کلر کې جوړ شي. ټیک ده ایزي درته یم. فرض کې مارکیټ دلته بره روان دی دلته وګورئ. ټیک ته ګورئ یو ګرین کینډل جوړ شو ورپسې بسې بل ګرین جوړ شو دلته ګوره دا ستاسو دلته شو کنټینیویشن پیټرن. په دې بسې بیا چې نیکسټ کم کینډل دی نو هغه به موږ پریډکټ کوو خو هغه به څنګه پریډکټ کوو هغه به د دې مخکې کینډلونه به موږ پریډکټ کوو. ټیک ته نو په دې کې لږ لاجیک د هغې ته به تاسو خیال کوئ. ټیک ده نو اول د سره به ګوره تاسو له به داسې مارکیټ راشي چې کنزیکټیو دوه کینډل تاسو مخې له رالي. ګوره فور ایگزامپل دلته ګورئ ښه دا د 1 منټ چارټ ټیک ده جي او دا سټریټجي کوم دا د پرایس سیکشن زیاتره په 1 منټ چارټ کې کار کوي نو یوز کولی شئ په OTC کې په لایف مارکیټ کې ګور. ټیک ده جي تاسو به خیال کوئ چې تاسو داسې کینډل میلو شي. فور ایگزامپل ګوره دلته یو ورکوټه غوندې کې ټرند جوړ شوی اوس هم د دې ټرند سره کار نشم. دلته زموږ د دوو کینډلو سره صرف کار دی دوه کنزیکټیو کینډلز پلس سیم کلر که ریډ و نو مطلب ډاون کالز که گرین و نو اپ کالز. ټیک ده خو د دې کنډیشنز دي دې رولز هغه به تاسو فالو کوئ. ګوره داسې یو کینډل کلوز شو دا دی ریډ. ټیک ده اول خو دا کنفرم شو چې دا کینډل ریډ کلوز شو. ټیک ده د دې نه پس که تاسو خیال کړی دی ویک ته دا ویک نه دی دا ډېر زیات لازمي دی په کنټینیویشن پیټرن کې ویکس ډېر زیات لازمي دی. ګوره چې کله داسې سور کینډل تاسو په مخې له راغی او کلوز شو او دا بره سایډ ته ویک زیات و ورسره دا باډي هم زیات و خیر دې کې لږ ورکوټی دی خو بیا هم څه خبره نشته بره زموږ ویکس چې کوم دی که نه بره طرف نه پکار دی زیات. ټیک ده نو دا ویک چې کوم دی نو دا زموږ سیلینګ اپورچونیټیز او کوم چې سیلینګ پرشر دی نو هغه دلته شو کوي. د دې نه پس یو بل کینډل هم کلوز شو. ټیک دا کینډل ډېر ښایسته ګوره دغه شان باډي ډېره غټه باډي باندې کلوز شو خو خیر بره وګورئ د دې هم بره نه ویک شو. نو اټ مینس چې یاره مطلب تھرډ چې کوم کینډل راځي نو 80% 70% چانسز دي چې مطلب یار دلته سیلرز ډېر په زور و شور سره لګیا دي دا نیکسټ کینډل به دې نه بس ریډ شي. ټیک ده نو دا وګورئ د هغې ریزلټ د هغې نه پس دا نیکسټ ښه ښایسته ریزلټ جوړ شو. ټیک ده نو دا ستاسو شو د ډاون کالز لپاره 1 منټ دلته سره لایف ټریډز هم اخلم خیر ماله مخې له راشي نو دا ستاسو سره لایف کالز بیا اخلم. ټیک ده ښه د دې اپوزیټ چې کوم دی سوري ورکه دا د لږ کمپلیټ کوم. ګوره کوشش به کوو چې څومره د ویکس د بره سایډ نه یو او لاندې د ویکس نه و نو عامره به ستاسو شور شارټ پیټرن به وي. ټیک ده لکه مطلب اوس دا کینډل لږ ویک دی خو خیر بیا هم ما په دې باندې تاسو سره اګزامپل درکوم نو هغه هم وین شو خو مطلب چې شور شارټ پیټرن وړی که نه مطلب دا چې یار د بره نه ویکس زیاتي ریډ کینډل دا باډي لږه غټی او چې لاندې بالکل ویک نه و نو بیا دا نور هم شور شارټ دی مطلب داسې کینډل وی چې داسې کینډل درته راغی دوه کنزیکټیو یو ځای کې که نه نو تھرډ کینډل به ستاسو د دې نه پس وي ریډ. ټیک ده اوس سره ته دغه خبر هم کوم د ګرین بیا به دې باندې خیر زه لایف ټریډ هم ستاسو سره اخلم کوشش کوم. ټیک ده ګوره اوس د ګرین خبره به کوم نو په ګرین کې ګوره همدغه سیم کنډیشن دی. ګوره یو به ګرین کلوز شي ګرین کلوز شو د ګرین سره یو بل چې کوم ګرین کینډل دی هغه هم کلوز شو خو دلته بیا هم هغه سیم سچویشن دی. ګوره ویکس ته به خیال کوئ بره ویکس څومره نه و عمره شور شارټ دا ستاسو شور شارټ و تاسو وایي دا هغه شی وي نو لاندې ویکس تر زیات دی. ګوره لاندې هم ویک دی د دې کینډل ګوره باډي هم ډېره غټه ده او لاندې ویک نو تھرډ کینډل به یې ستاسو ګرین. ټیک ده هم کنزیکټیو دغه شان به تاسو په دې کې روان یې. ښه جي اوس په تاسو په ذهن کې دی چې مطلب یاره چې دا دومره اسان وي او دا خو بیا مطلب دا خو به هر سړی دا زده کړي او بس صرف دې پیټرن ته به ناست او بل به خلکو څه کار نه وي دغه تاسو په ذهن کې خو دا قسمه سوالات هم راځي ماته پته ده خو بی ګوره دا هم دا پیټرن هم فایند کول دې باندې هم ټایم لګي دې ته کېناستل صحیح او ټایم ته انتظار کول. ګوره اوس دا خو دلته دا کینډل ډېرې زیاتې جوړېږي. ټیک ده ګوره دا اوس دلته یو کینډل جوړ شو د دې ویکس ګوره بره غټ نه دی دا مطلب دا زموږ نیوټرل کینډل دی. ټیک نو په دې کې زموږ څه کار نشته د دې نه پس ګوره دې کینډل باډي وړه ده لاندې ویکس دی
همدغه زموږ پیټرن بیا هم دلته کار وکړو خو نه موږ به دا ټریډز نه لو ځکه چې موږ د کوشش کوو چې زموږ لاس کم کېږي او پروفیټ یې زیات کېږي که نه تاسو به کوشش کوئ چې لږ ویټ کوئ داسې شور شارټ پیټرن درته میلاویږي که نه زه کوشش کوم چې ما دلته لایف ټریډ هم میلاو شي دا اګزامپل دلته یو بیا دلته سیده کوم چې یار تاسو ته پته ولګي ګوره همیشه ما تاسو ته ووایي که نه چې بره نه ویکس زیات و ټیک ده کینډل باډي څومره غټه وه بره نه ویکس زیات و نو دریم کینډل به ستاسو هم په هغه سمت کې ځي که رډ و مطلب نو بیا تاسو رډ دی په دې کې ګوره په دې کې ټول نه اسان کار څه چې په دې کې ستاسو ټرینډي مارکیټ ته او یا رینج څه پکې خاص ضرورت نشته مطلب دا پیټرن به تاسو ډېر زیات دلته میلاوي نو تاسو به خپل چې کوم دی نو ټریډینګ کولی شئ ټیک ده ښه د دې نه پس ګرین هم وشو ښه رډ هم وشو اوس زه ګورم چې یار ما دلته یو لایف ستاسو د مخې ما داسې پیټرن مې ګوره دا هم زموږ نه اوس دا ټریډ مس شو ګوره لاندې یو کینډل ښه ښایسته کلوز شو لاندې ته ویک ته وګوره ډېر غټ ویک شو د هغې نه پس سیکنډ ګوره دې کې اوس بیا هم د بره نه ویک کلوز شو نو دا به مونږ نه اخلو لکه البته د دې نه پس ګوره دا ټریډ هم وین کېدو والا دی خو دا زموږ پیټرن نه دی په دې به مونږ شکي نو کله چې زموږ د رولس چې خپل فالو کوي نو هغه به بیا ډن وي لکه فار ایگزامپل اوس ګوره دا کینډل هم ډېر غټ دلته کلوز شو خو د دې بره ویک زیات دی لاندې نشته نو د دې ورپسې دا کینډل چې کوم دی ګوره دواړه طرف ته ویکس دي نو مونږ به دا قسم ټریډز هم دلته اګنور کوو ټیک ده اوس ګوره دلته وګورئ دا ډېر زموږ کم چې پیټرن دلته میلاوي ګوره دلته ویک ښه برابر جوړ شوی دی ګوره بره نه ښایسته غټ ویک جوړ شوی دی نیکسټ کینډل چې کوم دی نو وګوره هم ښه بیریش کینډل جوړ شوی دی ګوره بره نه ویک نشته خو کینډل هم د باډي چې کوم دی نو دا میټر کې دا ښه بیریش کینډل جوړ شوی او نیکسټ ورپسې زموږ بیا چې کوم دی نو دا وګوره وین شو دا دریم چې کوم کلر دی نو دغه وین شو ټیک ده زه اوس کوشش کوم چې ماته لایف ټریډ میلاو شي نو دا بیا تاسو به دغه باندې هم کلیر شي اګزامپل به راته هم کلیر شي لږ ویټ کوو ګوره دا دی اوس دا اوس زموږ نه بیا چې کوم دی نو دلته جوړېدو والا زه لږ ویټ کوم یو کینډل چې کوم دی ګوره بره نه ویک جوړ شوی دی د دې هم ویک جوړ شو د بره نه خو زه کوشش کوم چې دې څنګه کلوز کړي د دې نه پس که فرض که دا کینډل هم داسې کلوز شو ویک شته لږ دی خو خیر بره نه ویک زموږ په کار دی که نه اولنی کنفرمیشن خو دا وشو ټیک ده اوس دا سیکنډ روان دی که دې لاندې ویک راغی ډېر زیات غټ ویک و یا دغه نو بیا نه اخلم که نه بیا په نیکسټ ټریډ باندې به زه نیکسټ کینډل باندې به زه ټریډ اخلم هغې دپاره ویټ کوو تاسو سره د لایف ټریډ ارم ټیک ده ګوره دلته دا ویک لاندې جوړ شو ودلیدو ځکه ما په دې باندې دلته ټریډ بل وان نه غستو دا به هم وین شي کېدای شي چې وین هم شي خو ګوره زموږ کنډیشن دلته پوره نه شو ویک لاندې ډېر زیات غټ جوړ شو ګوره موږ له داسې پیټرن په کار دی چې بره نه ویک شي ګوره 1 2 and 3 موږ لږ لیټ شو موږ له په دې کینډل ټریډ اخیستل پکار دا به هم وین شي ځکه چې دې خوا چې کوم د بیرش کینډل دا باډي دا ډېر زیات غټ جوړ شو خو نه تعدي به نه کوئ موږ له به داسې شور شارټ پیټرن پکار ټیک ده خو دا به هم سکپ کو زه ګورم چې بل ماته میلاو شي داسې پیټرن ګوره اوس دلته هم دا ریډ کینډل جوړ شوی دی خو د دې ګوره ویکس ته خیال وکړئ لاندې هم ویک دی بره هم ویک دی نیکسټ کینډل زموږ د کنفرمیشن مطابق بالکل صحیح روان دی ګوره بره ښه ښایسته غټ ویک جوړ شوی دی خو دا به هم مونږ ایوایډ کوو دې باندې به زه ټریډ نه الم وګوره دا هم بیا فیک آوټ کېدای شي ټیک ده دې نه به هم غلر شو ښه چې دلته موږ ته زموږ چې کوم اګزامپل دی هغه میلاویږي زه دلته ډاون ټریډ اول اخلم بیا به تاسو سره دا خبره زه ډسکس کوم ټیک دې باندې اوس زه ښه څه شور یم چې مطلب دا به خامخا ریډ کینډل دلته کلوز کېږي ټیک دې باندې ما ټریډ 1 منټ والا واغستو او خپ مطلب سره 15 ټریډز مې په واصل ورې چې یار زه په دې باندې 100% دلته شور یم چې یار دی به دا کینډل چې کوم دا برټ خامخا کلوز کېږي دا لایف ستاسو د مخې دی ګوره هم اقل رولز دي دا کینډل چې کوم دی دلته ریډ کولاو دی بره ویک ته وګوره شته لاندې هم دی خیر خو زموږ بره ویک سره کار دی نو دلته د هغې ویک ښه د دې لاندې نه غټ دی ټیک شو نیکسټ چې کوم کینډل دی هم اقل نیکسټ ریډ دی او بره وګورئ ویک چې کوم دی نو بره طرف نه ویک دی لاندې هم دی خو خیر بره زموږ ویک په کار دی او نیکسټ دا ګوره تھرډ کینډل ما تاسو ته ووایي زه په دې ښه شور یم چې دی به ریډ کلوز کېږي ما به څلور 15 ټریډز واخیستل ټیک ده نو زه د دې ریزلټ ته تاسو انتظار کولی شئ دا وګورئ تاسو دا ټریډ وکړو دا زموږ په دا فیور کې لاړو وین شو ټیک ده ښه چې زما لږ نیټ کې نه مسله ده نو آی تھنک دغه وجې نه لږ ډیلی راځي خو خیر ټریډ زموږ وین شو ګوره دا مته تقریبا 4-5 دینه ماره مخکې اګزامپلز رالل خو ما په یې باندې ټریډ وانغستو هغه د دې وجې نه ګوره چې ستا په خپل سټریټجي باندې د هغوی
تاسو خپل د رولز انتظار کوئ نو ګوره د 4-15 نه ښه ده چې یو ټریډ واخلئ په صحیح طریقه واخلئ نه به دلته وین شي. ټیک زه په تاسو ما ووایي چې زه په دې شور یم که نه دا خو لایف مارکیټ دی ما ته هم پته نه لګي خو زه په دې شور ما تاسو ته ووایي چې بای دا به رټ کېږي خامخا. اوس د دې دا مطلب هم نه دی چې یاره مطلب هره پیره به داسې کېږي نه داسې به هره پیره ناممکنه دی که به لوس هم کېږي خو میجارټي اف چې تاسو رولز ویټ کوئ نو لکه زیاتره به ستاسو وین کېږي نو سره خپل ریسک مینجمنټ منی مینجمنټ فالو کوئ. ټیک ده ښه اوس ګورم په دې سیم پیر کې زه د ګوره دې پسې اپ هم اخلم ولې چې یاره یو کینډل زما دلته گرین ښه ښکلی کلوز شو زمونږ د سټریټجي مطابق ګوره لاندې طرف نه ویک دی بره بالکل نشي نو دا ښه سټرانګ کنفرمیشن شو خو د نیکسټ کینډل ته زه ویټ کوم چې یاره دې څنګه کلوز کېږي که فرض که دا هم داسې کلوز شو لاندې ویک برې ویک نو که برې ویک چوټا موټا و خیر دی څه مسله نه کوي خو مطلب لاندې ویک پکار دی نو ټیکه دا ګوره دې ته زه انتظار کوم خو چې مطلب دا کینډل سو نه کلوز شوی د دې نه په زه ډیسیشن نشم اخیستی. ګوره پرایس ایکشن چې کوم دی هغه هم دې ته وایي چې یاره ته د مارکیټ د یو منټ د موف سره ته روان یې نو د دې اکوریسي ځکه ښیي چې یاره په یو منټ هغه ټایم باندې تا ته د مارکیټ چې کوم تا ته موومنټ ښیي ته هغه فالو کړي. ټیک ده دا ټوله خبره د پرایس ایکشن دا ده. اوس انډیکیټر چې انډیکیټر چې کله ګوره دا کینډل کلوز شي نو بیا به تا د انډیکیشن درکوي نو د هغې څه فایده نشته د مارکیټ نه شاته رواني. ټیک ده ګوره اوس دې چې زه د دې ټریډ نه به زه قلار شم ولې چې یاره نیکسټ کینډل زموږ دغه مطابق جوړ نه دی. ګوره ویکس ته وګورئ دواړه سایډ ته ویکس رال نو دا ټریډ چې کوم دا مونږه اوایډ کړو. زه بل دلته اګزامپل ګورم ماته میلاو شي ګوره دې کینډل کې هم اوس ښه ښایسته دلته والیوم ډېر زیات دی خو بره سایډ ته ویک نشته نو دا هم مونږ اوایډ کړو دا به نه اخلو کوشش کوم ماته بل دلته دغه میلاو شي پیر ښه دې ته ویټ کوم دې ته هم ویټ کوم ځکه چې یاره ګوره دا کینډل لاندې ویک ښه برابر دی ګوره د اولنی هم داسې حسابولی شي ګوره لاندې ویک ډېر زیات دی کینډل باډي لږه ورکوټ دی د خیر دی خو ویک زموږ لاندې سایډ ته پکار دی د اپ ټریډ لپاره دا کینډل به کې هم تاسو حسابولی شي او خیر بیا دا هم په شور شارټ کې نه راځي خو زه خیر بیا هم په دې باندې زه ټریډ اخیستی شم ټریډ به پرې واخلم. نیکسټ کینډل هم زموږ د رولز مطابق ښه صحیح روان دی لاندې ویک دی بره لا ویک نشته که دا داسې کلوز شو نو زه به نیکسټ په دې پسې ګرین زه پې 110% شور یم چې دا به ګرین وي. ټیک ده دې دوو کینډل د وجې نه ما ته پته دلته ولې زه ستاسو د مخې دلته زه نیکسټ ټریډ اخلم. ټیک ده په دې ګوره ما 4-5 ټریډز واخیستل ولې چې زه پې شور یم چې بیا دا کینډل چې کوم دی دا به خامخا ګرین کلوز کېږي ولې چې یاره ما چې کوم تاسو رولز ویلي دي هم هغه رولز ما فالو کړل. ټیک ده اوس ګورئ دې ریزلټ ټیک دا 2-3 ټریډز انټري هم غلطه وشوه خو خیر بیا هم هېڅ خبره نه ده دا کینډل درته زه اوس هم یم په دې زه شور یم چې دا به ګرین خامخا کلوز کېږي دی به ځان نه رټ شي کله به ښکته ځي کله به بره ځي خو د دې کلوزینګ به ګرین کېږي زه پې دومره شور یم نو اوس ورته ګورئ وکتل د پرایس سیکشن پاور هم وکتو ګوره دا پرایس سیکشن چې کله تاسو فالو شروع کوئ که نه داسې کانفیډنس په خپل ټریډ باندې راځي. ټیک ده نو دا چې کوم دی ګوره دا ټریډ هم زمونږ وین شو نو آی تھنک چې یاره دا کنسپټ په ما تاسو ته کلیر کړی ستاسو ذهن کې به دغه شوی ښه اګزامپلس مې درته هم شو کړل هر څه مې درته شو کړل په خپله په لایف اکاونټ سره ټریډز هم واخیستل نو په دې باندې ګوره ټرای به وکړئ په ډیمو اکاونټ باندې ډایرکټ په لایف اکاونټ ته نه وړئ ما تاسو ته ویلي دي چې هر یو تاسو څه زده کوئ نو ایټ لیسټ 100 ټایمز په هغې پریکټس په خامخا کوئ چې هر به منځ کې ستاسو څه دغه چې هغه ته هرډلز چې هغه ته کلیر شي نو ډایرکټ لایف اکاونټ ته به نه دانګئ په ډیمو باندې په دې باندې پریکټس وکړئ کم سے کم ځان له 100 ټریډز دا نه په دې طریقه باندې والئ نو په دې منځ کې بیا ستاسو د ایکسپرټیز نور هم څه ټیک ده انشاءالله بیا په نور پارټس کې بیا ورور مخکې زه امید دی دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي خپل ډېر زیات خیال ساتئ الله حافظ.